محمد بن سلمان د پاکستان له لوی درستي سره له لیدو ډډه کړې. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. ریپورټونه وایي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره له لیدو ډډه کړې ده. جنرال بجوا سعودي عرب پلازمینې ریاست تللی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو کې بدلون نه دی راغلی. ویل کېږي په دې وروستیو کې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې خړې پړې شوي دي. د دوشنبې په ورځ جنرال بجوا او د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید ریاض ته سفر وکړ. ویل کېږي د دې سفر هدف دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له لوري له هغو څرګندونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شوې چې د هند پر وړاندې د کشمیر موضوع کې د سعودي ناکافي دریځ یادونه وبلل شوه. جنرال بجوا د ولیعهد سلمان له لوري له لیدو له ډډه کولو وروسته د محمد بن سلمان له ورور سره لیدلي چې د دفاع مرستیال وزیر دی. نوموړي دغه راز له خپل سعودي سیال سره هم لیدنه درلوده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیریانو ملاتړ کې د نیمګړتیاو له کبله د اسلامي هیوادونو پر همکارۍ سازمان هم نیوکې کړي. د دغه سازمان مرکز په سعودي عرب کې دی او په دغه سازمان کې د سعودي عرب نفوذ جوت بلل کیږي. د هندي رسنیو په ریپورټونو کې ویل شوي په سعودي عرب کې د جنرال بجوا د سفر پر مهال شاه محمود قریشي د قطر له سفیر سره لیدلي چې د سعودي رقیب په نظر ورته کتل کیږي. د خبري سرچینې وایي سعودي له ترکیې سره د پاکستان د همکارۍ په اړه ناخوښي څرګنده کړې او له پاکستاني چارواکي پر پاکستاني تلویزیون د ارطغرل نومي سریال خپرولو بندولو غوښتنه کړې ده. ارطغرل پر تاریخي موضوع ترکیه کې چمتو شوی ټلویزیوني سریال دی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په ګډون یې ګڼ پاکستانیان مینوال دي. دغه راز ویل شوي سعودي عرب کې د ترکیې، مالیزیا او ایران په ائتلاف کې د پاکستان ګډون په هکله خبرداری ورکړی. د دې مخکې خبري سرچینې ویلي وو پاکستان په مالیزیا کې د کوالالمپور په سر مشریزه غونډه کې چې ایران او ترکیې هم پکې ګډون درلود د سعودي فشار له کبله له ګډون کولو ډډه وکړه. د شنونکو په ان سعودي عرب په سیمه کې د ایران، ترکیې او قطر غوندې هیوادونو په منځ کې له خپلې انزوا ډارېده او سعودي چارواکو ښایي فکر کوه چې دغه غونډه د یوه نوي اسلامي بلاک رامنځته کولو لپاره وه. سعودي تیر کال ویلي وو د بېلابېلو تړونونو له مخې په پاکستان کې تر 20 میلیارډ ډالر ډېره پانګونه کوي خو د تاوتریخوالي ډېر بدل ښایي دغه پانګونه له خطرونو سره مخ کړي وي. پاکستان د کمزوري اقتصادي وضعیت او بودیجې سخت کسر له کبله بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.